12 هغه لارې چارې چې په ترسره کولو باندې موږ تاسې د خپل کمپیوټر سرعت زیاتولی او د خپل کمپیوټر څخه اضافه فایلونه هغه چې موږ ته په درد نه خوري او د کار وړ نه وي، مثلا کیش فایلونه او ټیم فایلونه له منځه وړلی شو. سلامونه دوستانو، شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدی ټیک یوټیوب چینل څخه. د دې چینل له لارې تاسو کولی شئ د کمپیوټر ساينس مربوط هر موضوع چې زړه غواړي، هر موضوع چې تاسو خوښوي مربوطه ویډیو یا معلومات ترلاسه کړئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته 12 هغه لارې چارې درښیو چې د هغو په ترسره کولو باندې د خپل کمپیوټر سرعت زیاتولی او همداشان د خپل کمپیوټر څخه ټیمپ او کیش فایلونه پاکولی شئ. ټیمپ یا کیش فایلونه اکثریت وخت د برنامو یا اپلیکیشنونو د انسټال څخه وروسته په اتومات ډول نه پاکیږي. یعنې کله چې موږ تاسې یو برنامه انسټالوو یا یو اپلیکیشن انسټالوو، دې وخت کې زموږ تاسې د سیستم یا کمپیوټر یو ټیمپ موقتي فایلونه جوړوي. په اتومات ډول ځینې وخت هغه فایلونه بیرته نه ډیلیټ کیږي. همدغه فایلونه د زیات وخت لپاره پاتې کیږي. زموږ تاسې په هارډ ډیسک کې یا په سی ډرایو کې زیات حافظه ځان لپاره نیسي چې دغه اضافه فایلونه د اپلیکیشنونو د انسټال، براوزرونو او همداشان په وینډوز خپل هغه ډیفالت کوم فولډرونه یا په هغه کې کوم د ډاونلوډ فایلونه چې دي هغه کې منځته راځي. د دې لپاره چې زموږ تاسې د کمپیوټر سرعت زیات شي، موږ مختلفې لارې چارې لرو. یو له هغو څخه د اس اس ډي ډرایوونو انتخاب ده. یعنې د اس اس ډي په انسټالولو سره په خپل سیستم کې موږ تاسې کولی شو د خپل سیستم سرعت زیات کړو. دویم هم په خپل سیستم کې د بیکاره او هغه فایلونو له منځه وړل دي چې موږ تاسو ته په در نه خوري. اکثریت وخت زموږ تاسې په سی ډرایو کې داسې فایلونه موجود دي چې زموږ تاسې په در نه خوري. هغه فایلونه اکثریت وخت د وینډوز د اپډیټ، د اپلیکیشنونو د انسټال او همداشان د براوزرونو د کشف په واسطه باندې منځته راځي. کم تر دې دمه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شریک کړئ. راځو 12 هغو لارو چارو ته چې موږ تاسې د هغو په واسطه باندې د خپل کمپیوټر یا سیستم څخه ټیم فایلونه ډیلیټولی او د کمپیوټر سرعت زیاتولی شو. لومړنی د یوزر ټیم فایلونو له منځه وړل. په کیبورډ کې د وینډوز تڼۍ همداشان د ار کلیک کړلو سره موږ تاسو ته د رن مینو خلاصیږي. په دې ځای کې موږ تاسې د پرسنټیج ټیم پرسنټیج څخه کار اخلو. دا د یوزر ټیم فولډر ده چې د دې ډیلیټ کولو سره موږ تاسو ته یو څه اندازه فري سپیس په لاس راځي. که چیرې دا وګورو د 180 MB په شاوخوا کې دا حجم لري. راځو دا ډیلیټ کوو. شیفټ ډیلیټ انټر. دا هغه ویډیو ده چې اوس مهال د دې سیستم په واسطه باندې ریکارډ کیږي. تقریبا 100 MB سایز لري. نو د دې په ډیلیټ کولو نه توانیږي. دا هغه وخت ډیلیټ کولای شو کله چې د ویډیو ریکارډ کولو پروسس ختم شي. دویم هم د وینډوز د ټیم فایلونو پاکول دی. یعنی هغه ټیم فایلونه چې د وینډوز په واسطه باندې منځته راځي هغه څنګه پاکولای شو. د وینډوز ار په کلیک کړلو سره ټیم کمانډ انسرټ کوو. په دې فولډر کې موږ تاسو ته د وینډوز مربوط ټیم فایلونه لاس راځي. دا هم ګورو او ډیلیټ کوو. ځینې فایلونه نشو ډیلیټ کولای ځکه کرنټلی د سیستم په هغو باندې کار کوي او نشي توانېدلی چې دا فایلونه ډیلیټ کړي. دریم هم په سی ډرایو کې د اولډ وینډوزونو د فایلونو له منځه وړل دي. یعنې کله چې موږ تاسې وینډوز اپډیټ یا اپګریډ کوو، په سی ډرایو کې موږ تاسو ته یو فولډر جوړیږي چې د اولډ وینډوز په نامه وي. په دې اولډ وینډوز فولډر کې موږ تاسو ته د تیر وینډوز چې کوم هغه د سیستم فایلونه دي ذخیره کیږي. یعنې که چیرې موږ تاسې د تیر سیستم کوم فایلونه چې هغه په اولډ وینډوز ډرایو یا هغه فولډر کې ذخیره کیږي، که چیرې موږ هغو ته ضرورت ونه لرو د هغو ډیلیټ کولو سره کېدای شي موږ تاسې ته له 15 څخه تر 10 GB پورې اضافه حافظه په لاس باندې راشي. زما وینډوز چې دا ما له سره انسټال کړی ده، اپډیټ یا اپګریډ کړی مې نه ده، نو ماته د اولډ وینډوز په نامه کوم فولډر دلته نه راځي. که چیرې تاسې خپل سیستم اپډیټ یا اپګریډ کړئ، په هغه صورت کې به تاسې د اولډ وینډوز په نامه یو فولډر ولرئ. د هغو ډیلیټ کولو سره تاسې زیاته حافظه لاسته راوړی شئ. څلورم هم په وینډوز کې د اپګریډ ډیټا له منځه وړل. یعنې کله چې موږ تاسې سیستم اپډیټ کوو د انټرنیټ له لارې ځینې فایلونه ډاونلوډ کیږي. د هغو فایلونو ډیلیټ کول که چیرې موږ تاسې ورته ضرورت ونه لرو، یعنې هغه وخت چې زموږ تاسې سیستم اپډیټ شوی او هغه فایلونه په هغه فولډر د ډاونلوډ کې پاتې، د هغو له منځه وړل هم په حافظه باندې ډیر تاثیر لري او موږ تاسې ته تقریبا له 1 څخه تر 15 GB پورې اضافه حافظه لاسته راوړي. د دې لپاره ځو سی ډرایو ته، وینډوز. په وینډوز کې موږ تاسې د سافټویر ډسټریبیوشن په نامه فولډر پیدا کوو. ایس پریس کوو. دې ځای کې موږ تاسې د سافټویر ډسټریبیوشن هغه د ډاونلوډ کوم فایلونه چې دي د هغو په له منځه وړلو سره اضافه حافظه په لاس راوړلی شو. یعنې دغه هغه فایلونه دي چې د اخري ځل لپاره کوم د اپډیټ په وخت کې ډاونلوډ شوي دي. اوس لپاره ما کوم اپډیټ نه ده کړی، کوم څه مې نه ډاونلوډ کړي چې اضافه حافظه جوړه کړم. په دې خاطر باندې دلته کوم فولډرونه شتون نه لري. که چیرې تاسې سیستم اپډیټ کړی، دلته به ځینې فولډرونه یې تقریبا د هغوی حجم 1 GB 1.5 GB پورې وي. د هغو په ډیلیټ کولو سره تاسې اضافه حافظه لاسته راوړی شئ. پنځم هم د وینډوز اپلیکیشنونو د کشف پاکول دي. څنګه کولی شو په وینډوز کې د وینډوز اپلیکیشنونو کشف پاکو؟ وینډوز ار دلته د پریپیچ کمانډ په وهلو سره موږ تاسې د وینډوز د اپلیکیشنونو هغه د کشف فولډر ته بیایي چې د هغه فایلونو په پاکولو سره اضافه حافظه موږ تاسې په لاس راوړلی شو. پریپیچ اوکې.
ځکه دا د اډمنسټریټر اجازه ته اړتیا لري، ځکه دا د وینډوز اپلیکیشنونو اکثریت په اډمنسټریټر باندې انسټال شوي، دا هم د اډمنسټریټر اجازه ته اړتیا لري. کنټرول ای تقریبا 617 ټیم فایلونه دي. ایډیا په لمنځه وړلو موږ تاسې هغه کوم که څه هم دغه زیات حجم نه لري، خو د سیستم باندې لوډ راوړی دی، یعنې کېدای شي زموږ تاسې سیستم له کندې سره مخ شي. که چیرې دا فایلونه ډیلیټ کړو زموږ تاسې سیستم تیزیږي. شپږم هم د ډیسک کلین اپ ده. د ډیسک کلین اپ په واسطه باندې هم موږ تاسې کولی شو اضافه حافظه په لاس راوړو. راځو لیکو ډیسک کلین اپ. اوکې، په دې حالت کې موږ تاسو ته په ډیسک کلین اپ کې 934 MB ځای خالي کېږي. که چیرې موږ تاسې د سیستم فایلونو ډیسک کلین اپ وکړو، بیا کېدای شي یو څه اضافه حافظه موږ تاسو ته خالي شي، ځکه ځینې نور فایلونه هم دی په خپل ځان کې انکلوډ کوي. تقریبا 12 MB اضافه نور فایلونه ده هم پیدا کړو، دا هم کلین کوو. وم هم د سیستم ریسټورونو پاکول دي. سیستم ریسټورونه چې موږ هغه باندې یو جلا ویډیو لرو، تاسو کولی شئ د سیستم ریسټور باره کې مکمله هغه ویډیو وګورئ او ځان ته معلومات پیدا کړئ. لنډه کې بیا داسې درته وایم سیستم ریسټور یعنې زموږ تاسې د هغه کرنټلی چې اوس کوم ورژن د وینډوز ده، کوم حالت ده، کوم سافټویرونه دي، دا زموږ لپاره ذخیره کوي. که یو وخت زموږ تاسې وینډوز کرش شي یا د ځینو ستونزو سره مخ شو، هغه ریسټور موږ تاسې بیرته لومړني حالت ته راولي. د دې لپاره راځو سیستم ریسټور ګورو. کریټ ریسټور پوینټ په دې ځای کې کتلی شئ تاسې. د اوس لپاره ما کوم سیستم ریسټور نه ده جوړ کړی. که چیرې تاسې سیستم ریسټور جوړ کړی وي، دغه اپشن به درته آن وي. کنفیګر لپاره راځم. زما لپاره هغه لومړنی سیستم ریسټور چې ده 824 MB ده، یعنې 824 MB په سیستم ریسټور باندې لګېدلې دي. که چیرې زه دا ډیلیټ کړم، له سره اوس یو سیستم ریسټور واخلم، بیا به هغه کم حجم راته واخلي. اتم هم په وینډوز کې د وینډوز ایکسپلورر د هیسټوري پاکول دي، چې دا هم زموږ تاسې په کار کې یو څه تیزوالی راولي. راځو ویب ته. اپشن اپشن کې دلته د کوم کویک اکسس ډاټاګانې چې یا هغه د سرچ ډاټاګانې چې دا زموږ تاسو لپاره کلیر کوي. چې اوس یې کلیر کوم، دا هم یو څه تاثیر لري. نه هم که چیرې زموږ تاسې په مایکروسافټ سټور کې ځینې مشکلات منځته راغلي، د هغه مشکلاتو او هغه ټیم فایلونو چې کوم اپلیکیشنونه ډاونلوډ کوو، د هغوی مکمل نه وي ډاونلوډ شوي، د هغوی د تنظیمولو لپاره د لار اچولو باندې او د دې لپاره چې هغه ټیم فایلونه له منځه ولاړ شي، د CMD د کمانډ څخه کار اخلو. هغه واسطه باندې دغه ټیم فایلونه چې کوم د ډاونلوډ په وخت کې نیمکله پاتې شوي دي، هغه راته کلین کوي یا پاکوي. راځو رن اډمنسټریټور. هغه کمانډ چې دا عملیه موږ ته اجرا کوي عبارت له ws-reset.exe. ws-reset.exe یو څه وخت نیسي. له هغه وروسته موږ تاسو ته د مایکروسافټ سټور له سره کېږي. اوس زه انټرنیټ نه لرم، په دې خاطر باندې هغه اپلیکیشنونو لیست نه راته راوړي. که چېرې تاسو انټرنیټ ولرئ، د اپلیکیشنونو لیست به تاسو ته مکمل راوړي او هر څه به ډېر په شاندا سره او ډېر په تیزی باندې اجرا کېدای شي. لسم هم په ویب براوزرونو کې د ټیم فایلونو یا په براوزرونو کې عموم د ټیم فایلونو پاکول دي. که چیرې راسو براوزر ته، راځو سیټینګ ته، براوزینګ ډیټا سرچ کوو یا یې هم پیدا کوو. کلیر براوزینګ ډیټا. دې ځای کې موږ تاسې اضافه حافظه لاسته راوړلی شئ. دلته تاسو وینئ چې په بیسیک کې که چیرې وګورو ځینې 233 MB په شاوخوا باندې حافظه اضافه کېږي، او که چیرې په اډوانس کې وګورو دلته موږ تاسو ته د براوزینګ هیسټوریانې دي، ډاونلوډ هیسټوري ده، کوکیانې دي، کیشونه دي، پاسورډ سیوینګ ده، اټوفیل ده، او د سایټ سیټینګونه دي. دا ټول پاکولی شئ. که چیرې دا تاسو پاکئ، تقریبا دلته د 500 MB په اندازه یا ځینې وخت کېدای شي د 1 یا 2 GB په اندازه تاسې پرې سپیس لاسته راوړئ. زه د دې لپاره چې په دې براوزر سره زیات کار لرم، نه غواړم چې دغه ځینې کوکیانې یا د ډاونلوډ هیسټوریانې پاکې کړم، نو دا په خپل حال باندې پرېږدم. که چیرې تاسو ضرورت ورته ونه لرئ، تاسو کولی شئ دغه کلیر کړئ او اضافه حافظه لاسته راوړئ. 11 هم د لوکیشن د هیسټري پاکول دي. دې لپاره ځو سیټینګ ته، پرایوسي، لوکیشن. دلته تاسو کولی شئ د لوکیشن هیسټوري پاکه کړئ. او 12 او اخري هم د اپ ډاټا او لوکل فولډرونو کې ځینې هغه ان نیسیسري یا د غیر قابل استعمال یا هغه فایلونه چې موږ تاسې ضرورت نه ورته لرو، د هغو پاکولو سره هم تاسو کولی شئ ځان ته اضافه حافظه لاسته راوړئ، خپل سیستم ورباندې تیز کړئ. د هغو د پیدا کولو لپاره تاسې لنډه لاره کولی شئ وینډوز R پرسنټیج اپ ډاټا پرسنټیج. په دې ځای کې تاسو باید چې وګورئ کوم هغه اپلیکیشنونه چې تاسو اوس مهال ورته ضرورت نه لرئ، یا کوم هغه اپلیکیشنونه چې ستاسو په سیستم کې زیات وخت نه کاروئ، یعنې په ډېر کم وخت کې یو وارې کاروئ. د هغو اکثریت یو کیش یا ټیم دلته اضافه پاتې کېږي. د هغو په ډیلیټ کولو سره تاسو کولی شئ خپل سیستم ډېر تیز کړئ. مثلا دا ځینې فایلونه ډیلیټولی شئ، د ویمویر خپل ځان لپاره کیش راباسي. یعنې دلته ستاسو مربوطه هر سافټویر چې کاروئ د هغه مربوط وګورئ. که چیرې مثلا تاسو 3D سافټویرونه کاروئ یا پریمیر کاروئ یا داسې درانه سافټویرونه کاروئ، د هغه سافټویر هغه فولډر تاسو باید چک کړئ، په هغه کې ټیم فایلونه پیدا او له منځه یوسئ. کوم چیرې زموږ دا ویډیو خوښه شوې، هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک، له ملګرو سره شریک. که چیرې کومه پوښتنه غوښتنه یا وړاندیز لرئ، کولی شئ له موږ سره په کمنټو کې پرېږدئ. مننه.